رئیس المفسرین عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې په ورځ کې د قیامت الله عزوجل څو ډلو کسانو ته سخت عذاب ورکوي. دی روایت کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه عبدالله ابن عباس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل په ورځ کې د قیامت به دغه څو ډلې کسان سخت به عذاب وي. یو هغه څوک دي چې هغوی نبي قتل کړي وي والعیاذ بالله، لکه بني اسرائیلو کې به داسې وه انبیا علیهم السلام یې ډېر ووژل او په شهادت یې ورسول. دا کسانو ته به الله سخت عذاب ورکوي. او بل هغه څوک دی چې د نبي د لاسه څخه دی وژل سوی وي، یعنې پر کفر تېر سوی وي، نبي راولاړ سوی وي، دا کافر یې وژلی وي، لکه ابی ابن خلف چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر لاس تېر سو. د دې انسان به سخت عذاب. او بل هغه کسان دي چې هغوی پلار یا مور یې وژلي وي یا دواړه وژلي وي، د دې سخت عذاب دی. او بل هغه څوک دی چې هغه تصویر جوړونکي دي، د عکسونه جوړونکي، عکسونه اخیستونکي وي. ورته داسې کسانو سره په عذاب کې یو ځای کړي دي چې هغه یا انبیا قتل کړي دي، یا انبیا او دی قتل کړي دي، یا والدین قتل کړي وي، د داسې کسانو سره یو ځای دي. او بل هغه عالم دی چې هغه د خپل علم څخه نفع نه وي اخیستی، فایده یې نه اخیستی، نه ده ته پیدا کړي نه نورو ته پیدا رسېدلي وي. دا د بیهقي روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کسان به الله سخت عذاب ورکوي. الاسلام رادیو